رب کریم قرآن پاک کے فرمائے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما بشک هغه کسان چې هغوی د یتیمانانو مال دا په ظلم زیاتی سره خوري رب فرمائے انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک دغه خلق په خپلو ګیډو کې اور اچي کم خلق د یتیم مال په ظلم باندې خوري د چا مال د یتیم مال ځکه بے سوکه دی که نه بے کسه دی محتاج دی کمزور دی نو چې کله محتاج دی او څوک په زبردستی سره د یتیم مال خوري نو ګورئ رب کریم قرآن پاک کې فرمایي ان الذین یاکلون اموال الیتامی بشک هغه کسان چې د هغوی د یتیمانانو مال خوري ظلما په ظلم باندې انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک هغه خلک په خپلو ګیډو کې اور اچوي دا سیده لکه انسان چې ګیډې ته سکروټې اچوي اور ورته اچوي چې د یتیم مال په ظلم زیاتی باندې خوري اوس کله که څوک د یتیم کفالت کوي نو بیا ادماء جهان سردار مبارک د خپل ګوتې مبارک پورته کوي او فرمایي چې انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا زه او د یتیم کفالت کوونکې چې څوک د یتیم خیال ساتي د یتیم د مال حال خیال ساتي د یتیم تربیت کوي دا غره رهنمایی کوي نو حضور علیه السلام فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا زه او یتیم په جنت کې داسې یو حضور علیه السلام د خپل ګوتې مبارک داسې پورته کړلې دومره به ما سره نږدې ولاړ و چې اوس کوم خلک د یتیم مال په ظلم باندې خوري زیاتی باندې خوري چې راشه یتیم خو پوهیږي نه او قرآن پاک د یتیمانانو په باره کې چې کوم ډېر ښایسته احکامات ذکر شوي تفصیل سره چې چاته یتیم پاتې شي بیا د هغه د مال پاسداري د هغې لحاظ ساتل د هغې خصمانه کول د هغې احکامات ذکر دي خو دلته ګوره دا یو حکم ذکر دی ښه چې ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک کوم خلک چې د یتیمانانو مال په ظلم زیاتی باندې خوري نو دغه خلک په خپلو ګیډو کې اور اچوي نو حضور پاک علیه الصلاة والسلام د په هغو خبرو کې چې کوم مهلک خبرې دي هلاکونکي د باعث د هلاکت د هغې کې ورته بیا فرمایي چې واکل مال الیتیم د یتیم مال په ظلم باندې خوراک چې کوم دي دغه مهلک څیز دی دغه موبقاتو نه دی او بل وتولی یوم الزحف په میدان جنگ کې تیښته کول میدان جنگ کې تیښته کول چې کله کافر سره مقابله ده او باغی کی چې دا مجاهدینو د کمزورتیا د سبب جوړیږي او د تیښته اختیار کړي نو دغه اوس هغه چې کوم جنگي چال دی هغه جدا سیز دی ښه ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة او متحیزا الی فئة نو که دغه عذرونو نه بغیر چا تیښته اختیار کړي نو فقط باء بغضب من الله رب فرمایي چې دغه تیښته کوونکی انسان چې کوي فقط باء بغضب من الله دا د الله تعالی په غضب کې دغه انسان گرفتار شو او که د جنگي چال په تور باندې وي او متحیزا الی فئة یا د خپلو ملګرو سره د هغې سره د ملاوېدلو دپاره وي نو هغه د مستثنا دی ښه نو دغه خبره دا څو ذکر شو خیال کوئ که نه تاسو د کېږئ په غرمه کې خوب پکار خو په مانځه دوران کې نه پکار ښه لږ سوچ وکړئ څو شو وتولی یوم الزحف په ورځ د جنگ باندې څه کېږي تیښته کول دا چې کوم دي باعث د هلاکت دی دا باعث د هلاکت دی نو نور احادیث مبارکو کې چې کوم دا ګناه کبیره دا ذکر شوی دي او دې ځای کې دا چې کوم روایت د ابو هريره صاحب دی نو دا پکې ذکر شوی دي او دا خصوصي طور باندې ګوره دا د ویلو ضرورت څه دی د ویلو دا ضرورت دا زموږ د معاشري حصه ده نن سبا کې دا د معاشري حصہ ده زمونږه او کله چې په دې احکاماتو کې بیا د انسان نه کوتاهي راځي نو کوتاهي ګوره بعض اعمال داسې وي چې هغه سبب د منافقت ګرځېږي ګوره حضور علیه السلام فرمایي آیت المنافق ثلاث د منافق انسان درې نشانې دي څو دي اذا حدث کذب چې کله خبره کوي دروغ به وایي و اذا وعد او چې کله وعده کوي نو هغې خلاف به کوي و اذا اؤتمن خانا
او چې کله ورسره امانت کې خودې شي نو بیا پکې خیانت کوي. امانت چې ورسره کې خودې شي نو بیا پکې خیانت کوي. دا خیانت دا ډېر ذات عام شوی دی، ډېر عام وي. اکثر زموږ د مجالسو خبرې وي، هغه د راز خبرې وي، هغه د راز خبرې چې کوم دي هغه اوټ کېږي، خلک یې لیک کوي د دې لپاره چې یاره زما شهرت په دې خبر